دوستانو اوس یو خبر زموږ مخې ته تیر شو چې په هغه کې داسې ویل کیږي چې د پښتو مشهوره ډانسره چې نن سبا ډیره زیاته وایرل ده الیشا او د هغې ټول کور په ګیس په دماکه کې الوتي دي او مړه شوي دي. دا خبر چې اوس په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل شوی هم دی او ډیرو خلکو د غم اظهار کړی دی او ډیرو خلکو دا هم ویلي دي چې د دوی به دا ګنده کارونه کول نو ځکه په داسې خراب مرګ باندې مړه شول. د دې واقعیت ټول تفصیل هم په دې ویډیو کې تاسو ته درکوم چې تاسو هم د هر څه خبر شي. ملګرو تاسو ته معلومه وي چې د الیشا دی په ګاډي څو ورځې مخکې ډزې هم شوې وې چې په هغې کې هم هغې زخمی شوي وو خو مړه شوي نه وو ځکه چې د دوی د هر چا سره لانجې وي د هر چا سره یې جنګ جګړې وي او د دوی مور د هر چا پسې کنځلې او وینا کوي. نو خلک خو په ښکاره ورته څه نه وایي ځکه چې هر سړی د خپل عزت خیال ساتي او د خپل ځان خیال ساتي خو بیا ورپسې دغسې ګرځي او د هغې د مرګ لاینونه جوړوي او غواړي چې دوی مړه کړو ځکه چې دوی د هر چا پسې دغسې بدردوایي مولا دوی پرې نه ښودو او چې کوم داسې په سوشل میډیا کې مشهور کس وي او ښه کس وي نو هغې پسې به هم د کنځلې کوي. قدرمندو دوستانو دا خبر چې کله موږ ته مخې ته راغی نو غوښتل مو چې دا خبر تاسو سره هم شریک کړو او تاسو هم دا په خپله باندې وګورئ او د هر څه نه خبر شئ. خو د دوی نه دا معلومه شوه چې الیشا 007 او د هغې پلار داود شاه او سونیا شاه هغوی یوه لایف ویډیو کړې ده او په هغې کې ویلي دي چې موږ پسې هسې چا پراپیګنډې جوړې کړي دي او موږ مړه شوي نه یو. نو د دې نه دا معلومیږي چې دا ورپسې هسې چا دروغ جوړ کړي دي او د دروغو ویډیو یې جوړه کړې ده او تصویران یې ورلا ایډیټ کړي دي چې الیشا د هغې مور او پلار د ګیس په دماکه کې والوتل او مړه شول. قدرمندو دوستانو مونږ دا غوښتل چې د دې حقیقت تاسو ته ښکاره کړو او تاسو هم د دې حقیقت نه خبر شئ. قدرمندو ملګرو په تلو تلو کې در سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. روغ جوړ او آباد.